अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو په نننۍ پودکاسټ کې زه تاسو ته هرکلی وایم. زما سره د محمود جان بابر سینیئر جرنالست په خبرنا تاسو لپاره تعارف محتاج نه دی. محمود جان صاحب سره به هم خبرې کوو. یو خو د کوم چې د لکی مروت او د دې بنو د دې امن کمیټو دا کوم دغه روان دي کاروبار روان دي په دې حواله سره او سره خیبر پختونخوا کې عمومي صورتحال او لږ به افغانستان هم ځکه چې افغانستان خیبر پختونخوا ډسکشن کیږي نو د افغانستان په خامخا دا غي ذکر په کې راځي. محمود خان السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه وروره. محمود جان به اداره ته وایي چې جنرالي کله درته وایي چې څه حالات دي اسلام آباد کو خیر مونږ 13 ورځ د پیمز دا یو ډیره غټه ټریجډي شو ونه دا نور څه رانه لا ير کړیو نو په خبر کې څه حالات نو زموږ د پیښور خدا سي زیاده تاسو ته پته ده یو داسې خار دی چې د دې مسله خو یو نه کنه او یو خدا دارالخلافه هم د نو په ټوله صوبه کې سکیږي نو د هغه اثر دلته ورزيږي نو د صوبې په یو غټ ګټ کې دی وخت کې جنوبي اضلاع کې دی وخت کې د دهشتګردۍ خبرونه رواني ورسره د بل ګټ نه د باجوړ نه دهشتګردۍ خبر رواني په پیښور کې چې ناس ته په وستی ضلعو کې چې کم این 400 نوخار ثوابه مردان او پیښور او ورسره نن سبا خیبر هم چې په دې کې ناس نو سیاست ډیر دی دلته سیاست ځکه ډیر دی چې د عمران خان د راخوشي کولو چې کوم ټول کوششونه دي عدل تر روان دي او دلته بیا د گورننس خبرې هم ورسره کیږي صوبه څنګه چلی صوبه څنګه نه چلی لګیا دي نو دا درې سلور سيزونه داسي چې دا موږ نیخ په نیغه متاثر کوي لکه که التنه دهشتګردۍ خبر راشي نو دلته موږ خپه شو دلته ګره د سو کوی چې یو بل لاند مارچ کې دوه لاله مونږ بیا خپه شو چې یاره دې حالات خو بیا اړې غړې دي او که بیا د سو کوی چې حکومت ټیک نه چلیږي نو مونږ بیا نورم خپه شو نو خدا دې چې بس وخت واستریږي لګیا دي بس کور او ګور او سوي کور او ګور په خبر درې وانه یو دی خبره ده تاسو دغه ته چې تاسو راته د جنوبي اضلاع کې جنوبي اضلاع کې یو طرف ته خدا دهشتګردي د خنن سبا د دهشتګردۍ په ځای باندې د پولیس امن کمیټه او پولیس والا چې کوم دی کمانډ نه مني او سکیورټي دارو سره تعاون سکه لکه اکثر ورپسې الټا دا کوم چې سورج وړاندې شي دا بنو او لکی کې لکه د دې په ارکیټیکچر باندې مو کوه چې دا دا هغه پولیس اهلکار دي چې د چا خلاف ډیسپلینری کاروایي شوي دي نو دا سړي د امن کمیټه چې اوس پولیس والا جوړی زبدل یو ورکوټه باندې مثال درکم ذاتی مثال نو په دې باندې زموږ کتون کې پوي شي په دې پیښور کې مونږ چې زموږ یو ودانی و یو بلډینګ هغه نه چانیول او قبضه کړو کنه نو زه یو سړی بدمعاش ته بوتلم چې دا بدمعاش پیدا لدینه واخلي کنه دې سړی نه بیروالي نو بدمعاش چې موقع ته نو هغه مان ورکوټ او زه دا غنه غټو ونه ما دا بدمعاش په سمانه تکړه دی چې یاره زه دته ورزم ودته ویم چې ته راتوالو بیا اصلي خبره چې کوم کول لپاره ما مثال درکو هغه دا چې ما هغه وخت ځان ته پوسو کې چې دا هغه سړی نو بیوالي بیا به دې بدمعاش نه سوکلی نه وسوکه لکه ته دا خو در سره باضابطه به شریکوال شو کنه دی بس په ودانای کې دی ناس چې دا ما سړی نه غسستا پکې څه کار دی او زه در سره پکې اوس شریک ما نو کله پکې زخمی شونه بیا هم د زما شریکوال دی کله پکې مړ شو بیا هم د خاندان زما شریکوال دی کله وام واستو او دې ته ایسمونه شو دا بیا هم زما شریکوال دی نو امدغه کار زمونږ په دې ضلعو کې شوی دی زمونږ په ضلعو کې ګوره د حکومت د کول یو کار دی کنه د حکومت د کول دا کار دی چې حکومت برازي هغه زمونږ مرکزی حکومت ته او هغه زموږ صوبایي حکومت ته برازي ولاین اورډر کنټرول کوي او خپل کار وکړي او خپل د کار لپاره دلته ادارې جوړې شوې دي د سر گاډي د سر وسلې د سر سيزونه نو چې کله بیا دینه اونشو بیا د خلکو لغوو کې چې تاسو راشي چې کله خلک راشي بیا لخر جوړ کی نو لخر ولای چې دلته بیا والی کنه نو بیا د لوی بیا ورشو ست لخر ولا نه والا کنه ما چې د کوم مثال لوی لو کنه نو ام دې کې د پولیس والو هم دا جامع چې کومي وستي دي یونیفارم لري کړی دی او دا جامع چولې دي د دې یو غټه وجه وا د دې یو غټه وجه دا و چې په اول با د یونیفارم کې به سړی د مخام نه مخ کې یا پسته ولاړو نو د لری نه مخ کارېدو بس طالبان وويشتو نو دوی دا سټریټجی جوړه کړي چې په دې علاقې کې موږ یونیفارم نه چو چې کله موږ کاروي کوو نو اغل ته خلکو دې ته ویلکم او خلک مور سره وروته ور سره روان شو دي دهشتګردي ډیره کنټرول هم کا تاسو چې لاړ شي هغه ذلیل نو تاسو د عام خلکو نه تاسو کې بدلوي چې اپ دهشتګردي خو کنټرول ده اوس خو هغه قسم کاروي دلته څوک نشي کولای
نو چې کله ولس او دی بیا یو ځای شي نو اوس دی وایي چې که دا د دې خپل دوه حیثیتونه یادوي. دی یو دا حیثیت یادوي چې یو خو زه پولیس والا یم او بل حیثیت دا یادوي چې زه د دې ضلع یم، نو زما په ضلع کې چې امن او امان خرابېږي نو زه به دا اوس خرابېدو ته نه پرېږدم. او دوی چې کوم دی نو زمونږ چې مسټرسټ چې کوم جوړ شوی دی تر اوسه پورې چې زمونږ کوم جوړ دی د پاکستان کې دننه د صوبو ترمنځ دی، زمونږ افغانستان سره هم دی، د افغانستان مونږ سره هم دی، مونږ په یو بل باندې یقین نه کوو. نو دوی هلته داسې خبرې اوس شروع کړي دي چې خلکو ته هغه خبرې ډېرې خوږې لګي د هغه علاقې د خلکو له. نو ټول خلک ورپسې شاته ولاړ دي. نو د دې خلاف چې څه کاروي کې نو هلته ټول خلک ورسره یو ځای شي. نو هغه پبلک سپورټ چې کوم دی هغه دی لګیا دی نن سبا ایکسپلایټ کوي او په دې کې دی جرګې شروع کړي دي، فیصلې مو د خلکو کوي، عدالت هم دی، ایگزیکټیو هم دی، پولیس هم دی او ارس اوس دی کنه. نو تاسو له خپل پته ده چې کله دا اختیارات د چا لاس ته راشي او چاته توې کنه دی پښتنو ته خلک ویل ته ډیر بهادري. نو چې سړی ته توې بهادري نو بیا هغه چې ودرېږي نو بیا د چاپلار نشي کېږي. بل دا دی چې لکه اوس د یو بل کس سره یو پرس کې یو جج دی نو دا هغه سره سه اختیارات دي خو په هغه باندې څه پابندیم دي چې دا اختیارات پته استعمالې څنګه. نو د دوی سره خو دا نشته کنه، بس دغه خالد خان دی او اسپایان دی او راغونشي بس څه کوي نو دوی باندې خو بیا څه قانون څه آئین دغه قطغن خو بنشته. نو ځکه بیا دوی نه خو څوک تاسو هم نشي کوي. نو دا داسې کار دی چې مونږ مخکې ورځو کې د پولیس مشرانو سره ملو شو په دې معاملې باندې او مونږ د اغینم تاسو کړو چې دا به څنګه کنټرول کوي تاسو. هغه وایي چې بس د دې نیگیټیو اثرات شته دي او بس د دې پازیټیو اثر دا دی چې د یلته امن پر اوسته دي کنه. نو زه د اغي په لهجه کې په خبره باندې پوه شوم چې د خپل بیوسی نه خي د ماته د اغي او پازیټیو سایډ خي هلکه خپل بیوسی د داوا چې دا که د پولیس مشر دی نو دا د خلاف کاروي کې خود د خلاف چې کاروي کې کنه نو چې هغه د چا خلاف ته وکنو هغه نورم جلوس راو باسي او ولسم ور سره جلوس راو باسي او بیا نور زلو تمزیدا خبره. نو خبره دا ده چې پاکټ چې کوم دی نو بس پاکټ ټولو زدي کرایسس نه تیریږي چې دا کم شی دی لاندې ورکړه و دي خلکو لا نو اوس هغه پریدینه او د هغه لپاره د غشته دي زمونږ د حکومتي ادارو د هغه په حق باندې ډیر زیات ریزرویشنز ډیر خفګان دي چې دا دې سپی لګي دي خو بس هغه خلک ورسره یو شي. یو بل کار محمود جان یو بل کار مو شکنه دوی بیا د ادارو خلاف هغه پروپاګاندا کوم چې یوزولي کیږي او هغه بیا دوی مو اغستل کنه چې لکه خلکو کې شک پیدا کول د ادارو باره کې د حکومت باره کې د ریاست باره کې. نو دوی خو بس په ځای د دې چې دهشتګردي کنټرول پر یو ډیسپلین کې راشي د ډیسپلین په ځای باندې دوی خو د ریاستي ادارو خلاف چې کوم دی لګیا شو. نو ما خو ته هغه خبرو کې چې د دې دوه حیثیتونه دي کنه، یو حیثیت د پولیس د سپای په تور دی بل د اغزلې د اوسیدونکو په تور دی. نو د وی چې زمونږ د پاره چې مونږ نور پاسېدلی نو دا ارسول نه کنټرول کېده. نو اوس چې مونږ کنټرول کړو مونږ نه ولې تاسو واپس غواړي پریږدي چې مونږ د خپل ضلع ساتو او د دې دا نریټیو چې کوم دی دا الته خلک بای کوي خلک دې سره ودرېږي. نو د خلکو عملاتړ د دې د سترګې غټې کړې دي کنه ګینه کني نو نور خبرې نشته ډیسپلین و غیره بس هغه اوس هغه وی چې ډیسپلین نشته. تاسو له پته ده مشران چې کوم دي نو زیات نه زیات د هډ کانسټیبل د لیول دی هډ کانسټیبل چې کوم نو هغه اس نه لاندې نه بالکل ورکوټي رینک والی هغه اوس ډي پی او ته سوال جواب کوي. ډي پی او ته وی چې ما اپریشن شروع کو او شابه ځان را سوا سامان ومان را پسې راولېګا بختربند گاډي راولېګا شین راولېګا ولې چې ما اپریشن شروع کړی دی. نو ډي پی او ولوي بیا زسه لپاره دلته ناسم چې پولیس مشر اس پی وی هغه عزت بیا دلته ولې ناسم چې ته اپریشن شروع کې. نو خبره دا ده چې محمود جان په دې کې یو خبره بل ده کنه هم دا ډي پی او هم دا ډي ای جی هم دا ار پی او لکه که تاسو وګورئ نو دوی وسه پورې هغه د زړه د خلاص چې کم دی د دغه خلکو خلاف کاروای نه دي کړي. ګوره که پولیس له گاډي راغلي دي نو د دوی کورونو کې ولاړ دي، کبلټو په راغلي دي نو دوی اغستې دي، که خواصله راغستې ده نو دوی اغستې ده، که کمیونیکیشن سیستم راغلی ده نو سپای خو چې کم دي تر اوسه پورې لکه هغه نو ما په خیال دغه ګریډینسزم چې دي دام یو میجر رول پلی کوي. بلکې بس پیان دلته شهیدان کې د تاسو له پته د یو گاډي کې بناسو شپږ و 1312 په یو ځای باندې شهیدان شو او دلته نو موږ ته په خبر کې ویلې شو چې الته بختربند گاډي تللی دي
او الته دومره وسله لاړه، الته دومره انټي ډرون ټیکنالوژي لاړه، الته پلان کې شی ورسېدو، خو بیا به مونږ کته خلک به وجلې کېده. نو د خلکو هغه ګیلې په خپل ځای باندې موجود وي چې لاندې سپی وجلې کېږي، نو دا خو زمونږ خلک دي. او چونکې تاسو ته معلومه ده چې د سپی نه والي تر ASI پورې چې کوم خلک هغه د هغه ضلعي خلک دي. دا افسر چې کوم دا د بهر نه راځي، نو دا خلک ورسره دلته دا افسر د خلکو سره یو فاصله ساتي، او اوس خلک د افسر سره فاصله ساتي. نو با وجود د دې چې الته اوس یو ډېر ښه افسر مو راغلی دی، هغه ډېر ښه کاروایان هم کړي دي، او هغه طالبانو کورونه هم الته وران کړي دي، کوم چې هغوی د دې علاقې خلکو ته ګیله لرله. خو د اعتماد کمی خو شته که نه، دا د اعتماد کمی دی دې وخت کې چې یو د یو بل خبره نه اوري لګیا دي، او بس هغه ول وایي زه به یې کوم، دی وایي چې زه به یې کوم. اوس هغوی دا خبره کوي چې تاسو کوله نو اول هم ولې نه کوله. دا چې کوم کمیټه والا خلک دي که نه، دوی ول وایي چې کله مونږ میدان ته نو راوتي نو تاسو ولې نه سمول دا ارسه. د هغوی سوال چې کوم دی نو د هغوی جواب چا سره نشته، چې یاره که مخکې خو مونږ ستاسو سپیانو، مونږ تاسو سره به ګرځېدو، مونږ به کاروایانو ته تلو، ستاسو پلانینګ ولې دومره ښه نو، زمونږ پلانینګ تاسو نه ولې ښه دی. نو هغه خپل هغه چې کوم هغوی هلته کوم مثال خبره یو ګټه وکړه په دې معامله کې، نو هغه هم اوس هغوی کوټ کوي چې ولې دا څومره تاسو ته دا اوس څومره ډینجرس ښکاري چې دا اوس لکه څنګه چې دوی هغه عدالتونه لګول شروع کړل، جرګې شروع کړلې، ریاست نه مني، د ریاست سړی راځه هغه بیا په دغه ځایونو کې موږ وکتل چې بې عزتي هم کېږي، که ډسپلن ریاکشن اخلي. نو پرونو که نن روډ بند کړی دی، او روډ داسې دی کار دی چې دا ټوټل تقریبا 250 کسان دي که نه په یو ضلع کې. نو 250 کسان خو لکه روډ نشي کولی، خو دا خلک چې کوم دي نو بیا خلک هم ورسره راوځي، ځکه چې یو سپی د کومې علاقې دی نو د هغه پوره خاندان هم هلته موجود دی، بل سپی سره هم پوره خاندان موجود دی، بیا د خپل خاندانونو خلک هم ورسره راوځي، او مقامي خلک هم په دې باندې زیات باور کوي چې یاره دوی چې کوم دی، دوی چې کله راپاسېدل نو زموږ مسله حل شوه. اوس تاسو وګورئ د خوش قسمتۍ نه په هغه علاقه کې اوس بڑه ډېره لویه کاروایي هم نه کېږي، لکه تر اوسه پورې څه غټ واردات نه دی شوی، چېرته حمله بله نه ده شوې. نو هغې د وجې خلک وایي چې نه بس دی ټیک دي. لکه اوس ته مریض ته یو دوی ورکې که نه، نو یو دوی وله ورکړي نو هغه دوی سره هغه نه ټیک کېږي، نو بیا ول یو بله ورکړي هغې سره هم هغه نه ټیک کېږي. یو دوی داسې وي چې هغې سره دا مریض زر ټیک شي، بیا مریض وایي چې اوس بس هم دا دوی خورم. نو دا اوس د هغه ځای دپاره هغه میډیسن جوړ شوی دی، دا خلک دا هغه دوی جوړه شوې ده چې د دوی په لاس دا کار وشو، نو ځکه خلک په دې باندې زیات هلته اعتماد کوي، باوجود د دې چې دوی نور سیکیورټي فورسز وغیره سره د دوی رویې ټیک نه دي. خو اوس خلک وایي چې زموږ مسله خو حل شوې ده که نه، موږ خپله مسله حل کولو، ولې موږ خپله مسله واپس خراب وکړو. نو د خلکو د هغه خبرې جواب چا سره نشته. چې په دې اګست کې موږ وکتل دهشتګردۍ واقعیاتو کې ښه خبره ده، کافي کمی راغلی دی، کم چې جولای کې کم تیزي وه د هغې په نسبت باندې. نو وجوهات د دې څه دي؟ ښه پلانینګ شوی دی، ښه اکوپمنټ ورکړی شوي، انټلیجنس بیسډ اپریشن شوي دي، څه وجوهات تاسو ته ښکاري؟ نو یو وجوهات خو زموږ لوکل دي، او زموږ لوکل هم چې کوم دی دې وخت کې ښه ګاډي تقسیم شو، ښه انټي ډرون ټیکنالوژي راغله، او پولیس سره هم هغه اکوپمنټ راغو کوم چې دوی سره او په دلته د خلکو هم خپل خیال میل وساتلو. تاسو وګورئ په دیر کې خلک په خپله راپاسېدلي ورپسې، نو دا هم یو کلیر کټ میسج که نه چې یاره که اوس ځو نو بیا خو راپسې اوس د دې علاقو خلک هم راپاسي. نو زما خپل خیال دا دی چې هغوی ځکه زیات زړه اوس نه کوي. دویمه یو بله خبره چې کومه تر اوس راغلې ده مخې ته څو ورځو نه دا خبره را روانه ده چې په افغانستان کې هم دننه سختي شروع شوې ده، او چې هغه سختي شروع شوې ده نو د هغې ثبوتونه هم دلته راغلي دي چې هغوی ډېر سخت فتوې هم ورکړي دي، ډېر څه احکامات هم جاري کړي دي، او دوی ته یې ویلي دي که اوس څوک ځئ نو که ونیوئ نو بس اوس هم لاړئ، او څه خلکو له په دې باندې سزا هم شوې ده. نو زما خپل خیال دا دی چې دا دواړه کارونه دې چې کوم دی د حالات له غوندې ښه کېدو طرف ته روان کړي دي. نه د افغانستان دا خبره څومره رښتیا ده، ځکه چې دلته کې پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنټ خو وایي چې دا دوی هسې شوچې پرېښي دي، داسې ده نه. خو تاسو وایئ چې یاره نه داسې څه کاروایانې شوي. ګورئ جي هلته خو دا کاروایانو نه خو مونږ به وقتاً فوقتاً چې تپوس کوو نو مونږ ته پته لګي، او دا د هر ځای نه پته لګي، دا یوازې د افغانستان نه پته نه لګي. دا کوم خلک چې نیولې کېږي د هغوی هم دلته کنټیکټ شته، دلته خپل خپلوان دي، دلته خلک دي، نو څه هلته نه هم پته لګي. او بیا د کاروایانو د نه کولو د وجې هم چې کوم تاسو د هغې وجه ګورئ نو د دې لکه اوس زه تا ته ویم چې ته
نور زمونږ علاقې له مرزه او کته نه راځي کنه نو زه پوهیږم کنه چې یاره بس چل صدل ما ویل دی او سبا نور څه چل شوی چې ته نه راځي نو دا ټول ډاټس یو ځکه نو دا خبره دواړه طرفي ده د یو طرف باندې نه ده په یو طرف باندې وي نو دا به دومره موثره بنه زما په خیال باندې دا نن سټیټمنټ چې راغلی دی نن فورن افیس هم هغه حواله سره وی چې د سراج الدین حقانی صاحب چې ویلي چې موږ یو میکانیزم باندې کار پکار دی بایلټرل موږ انګیجمنټس پکار دی نو تاسو غواړئ چې دا ټول هم د دې یو دغه شروع شوی دی خبره هغه بل بګل نه شروع هو چکا ہے ګوره زه به اسې دا خبره وکم چې خبره کوي څوک چې هغه ته لږ وګوري نو انسان بیا اندازه لګي او سراج الدین حقانی هغه سړی دی چې د مولا اختر منصور کله په بلوچستان کې وښته شو نو د هغه نه پس چې کله د افغان طالبانو چې کوم نوې مشر جوړېدو نو په هغه کې د سراج الدین حقانی نوم هم او دا دومره معتبر دی د هغه لپاره بیا دا وزیر داخله دی بیا دا هر لحاظ سره چې کوم دی نو الته پورا سره دی بیا دا مشرقي ضلع د دې په کنټرول کې دی بیا د دې ډیپټي امیر هم دی کنه بیا د دې نیم خاندان په پاکستان کې د نیم الته دی نو د دې قبيله چې کومه د دوړو طرفو ته پرته ده او د کادو کارت نو مونږ بل نه دی اوریدلې او بیا دومره کلیر خبره کول او بیا هغه دا خبره کړې هم ده چې مونږه الته خلک نیولې دي او مونږ 2000 خلک هغه کورونو ته بوتلې دي کوم چې مونږ افغانستان کې لوري جوړ کړی دي چې د پاکستان د بارډر سره ونږدې نه وي نو دا یو دا خبرې کول ولا سوق کی لکه اوس ته یو میکانیزم مشر کنه او تیرا ته او کې نو زبم چې خا دو ویلې نو دا څه معمولی خبره نه ده دا داسې ده لکه چې په پاکستان کې زما په خیال باندې د پاکستان کې آرمي چیف وي یا اساګداري وي کنه اساګدار چې کوم دی نو زموږ وزیر خارجه هم دی او ډیپټي پرایم منسٹر هم دی نو په دې کې زما په خیال باندې هغه دا خبره چې کوم دی نو دغه نه دی بل دویمه غټه خبره چې هغه کوم کړی ده هغه دا ده چې هغه یو نوې ټرمینالوژي جوړه کړې ده چې په افغانستان کې اوسیدونکو د هر ملک جنگیالي چې دي نو دا اوس جنگیالي نه دي دا اوس زمونږه سره ماجر دي دا اوس زمونږه ملمانه دي دا بسل ته پراته دي دوی سم نشي کولای دی وسلم الته نشي ګرځول دی رانه بل ځل تلیم نشي نو دا دومره غټه خبرې دي چې زما په خیال باندې دا چرته د یو ولسوالۍ کمانډان نه کوي لګیا دا چرته د یو ضلع کمانډان نه دی دا د یو صوبې کمانډان د افغانستان د پوره سیستم مشر دی د چې دا خبره کوي نو دا د زپ خپل دا غړم چې دا د مولا هیبت الله خبره ده ځکه چې د هغه د اجازه نه بغیر د پاکستان ته دومره غټ میسج نشي ورکول دا پوره د ټولو طالبانو خبره ده نو لکه تاسو پر امید ده کچره پاکستان ته طرف هم پوزټیو جواب راغی نو تاسو پر امید ده ګوره څنګه چې پاکستان فارن افیس لکه دا اوټ رائټلی ریجیکټ نکا نو د دې نه پته لګي چې هغه هم د دې اړه باندې دا نه دی ویلي چې موږ دا نه منو ډېر ویلي نه دي او تر اوسه پورې د پاکستان د اړه خدای باندې څه بیان هم نه دی راغلی نو زما خپل خیال دا دی چې کله جنگي کله تاسو سیلاب وړي نو بیا خور کوټي ډانډي تم سړی لاس چې یاره بس لرګیو نیسم شي سیټ ته مې بوزي نو دا ډېر غټ لرګی دی دا ډېر غټه ونه ده کنه زما په خیال باندې الته نو دې د پاره زه په خپل پورمي دیم په دې معاملې باندې دا ډېر غټه بلا ده بلا خو زموږ مصیبت ته نه ونه مې یاد کا ونه خمګه چې ډېر غټه بلا ده ډېر مننه مهرباني سلام علیکم